په دې لیکچر کې به څنګه چې مونږه تیر ځل ویلیو چې دا میلس به زمونږ یي په فری فال باندې یا ځمکې ته راپرېوتونکي څیزونه. په دې کې هغه څیزونه هم راځي کوم چې څیزونه چې مونږ د ځمکې نه په بره ولو په لاس باندې، لکه غونډار یې په بره ایشتلی، خو نوم به وله ورکړو ځمکې ته راپرېوتونکي څیزونه، په هغې کې په بره تلونکي څیزونه هم شامل دي. په انګریزۍ کې ورته فری فال وایي. فری فال ورته ولې وایي، په دې باندې به هم لږ بحث کوو. نو مونږ ځمکې ته راپرېوتونکي څیزونه یا د ځمکې نه په بره ویشتلي شوي څیزونه هغه دلته ولې په هغې باندې میلس کوو؟ ځکه چې مونږ دې میلس ته تیار یو. په تیر ویډیوز کې مونږ دې ته تیار شوي یو چې دا قسمه پیښې وپلټو، وګورو. په څه وجه؟ په دوو وجو. په تیرو ویډیوګانو کې مونږ وکتل چې هر هغه خوځښت چې په نیغه لیکه دی، یعنې 1 ډایمنشنل دی او ټاکلي اکسلریشن سره دی، کانسټنټ اکسلریشن سره دی، نو د هغې لپاره مونږ ایکویشن لیکلی وو او بیا هغه ایکویشن مونږ ته د یو شي ځایګی د وخت په هره لحظه باندې ښوده. نو دا دواړه صفتونه، دا دواړه خبرې په راپرېوتونکي څیزونو کې شته. یعنې د لاس نه پرېوتلې ماړه یا د ونې نه راپرېوتلې ماړه تاسو به کتلي چې دا په نیغه لیکه باندې ځمکې ته راځي. نو دا لومبی صفت خو ښکاره دی، دا خو دومره ښکاره دی چې د میلس ضرورت پې نشته دی. بیا دا په یو ټاکلي اکسلریشن سره ځمکې ته راځي، کانسټنټ اکسلریشن سره. دغې باندې به خیر لږ بحث وکړو او دا به ووایو دغه څنګه پته ولګېده، چا پته وکړه په لومبي ځل. هغه لږ غونته تاریخ باندې به بحث وکړو. تاریخ څه خو هغه وخت به یاد کړو کوم وخت کې چې دا پته لګېدلې وه. سړی د بلډینګ د سره یې راټوپ کړی دی، په نیغه لیکه ځمکې ته ځي او دې باندې بحث وکړو. نو راځئ چې وګورو چې ځمکې ته راپرېوتونکي څیزونه په یو ځانګړي یا ټاکلي اکسلریشن سره لاندې راځي. دا خو به مونږه د تاریخ نه مونږ ته پته ده، خو بله یو د مزې خبره ده پکې، بلکې د راز خبره ده، او هغه دا ده چې هر یو څیز، ټول څیزونه چې ځمکې ته راپرېوځي نو په یو اکسلریشن سره راپرېوځي. که بڼه ده او که غونډاری دی، که مڼه ده که سړی دی چې په فری فال کې ځمکې ته راپرېوځي یا د ځمکې نه په بره ویشتلی شي، نو په هر حالت کې د دې ټولو اکسلریشن یو شمیری، یو لمبري، او هغه لمبر دی 9.8 میټره په یو سیکنډ کې، یو سیکنډ کې. دلته زه وایم یو سیکنډ کې، یو سیکنډ کې، یا یو سیکنډ طاقت 2 کې اکسلریشن. دا راپرېوتونکي څیزونو دا د هر یو څیز یوي. دا اوس لږه د راز خبره ده، د حیرانتیا خبره ده، خو خیر دې باره کې به مونږ ته معلومات هله وشي کله چې مونږ د نیوټن قانونونه زده کړو او بیا د نیوټن د ګریویټي قانون زده کړو. نو د دې رازونو نه به مونږ پرده اوچته کړو، دا رازونه به ټول بربنډ شي او ډېر د نږدې نه به ورته مونږ وګورو او خوند به هم پې واخلو او چل به هم پې زده کړو. نو راځئ چې کوم خوځښت مونږ زده کړی دی په نیغه لیکه باندې په یو سړک باندې، دغې باندې مونږ یو څو پیښو ته تیر ویډیو کې وکتل. راځئ چې دلته بیا یوې پیښې ته وګورو. په دې پیښه کې، په دې انځور کې تاسو ګورئ یو سایکل دی، یو سایکل دی دلته، او یو موټر دی دلته. دوی په نیغ سړک باندې ما د یو ځای نه پرېښودل. د یو ځای نه مطلب دا دی x0 نه، د دواړو لومبی پوزیشن 0 دی. په یو وخت مې پرېښودل، دغه وخت کې مې ګاډی سټارټ کړه، t=0 باندې حساب کتاب مې شروع کړو.
او دواړه مې په 0 ویلاسټي سره پرېښوده، یعنی د ولاړې نه روان شو په یو وخت باندې. سیکل اکسلریشن ته ما ویلې یو ټاکلي اکسلریشن سره ځي، خو هغې ته ما ویلې a sub s. دا اس مې ورته ځوړند کړه چې د سیکل اکسلریشن دی. موټر اکسلریشن چې کوم دی هغه هم یو ټاکلی اکسلریشن دی او هغې ته مې a sub m ویلې. دغه یو ټاکلی اکسلریشن دی د موټر. دا دواړه روان دي. دی یو ځای ته ورسېدله، نو چې سیکل کوم ځای ته ورسېده هغه هم ایکس دی، یو ځای ته ورسېده دواړه، نو خامخا به په دغه کې یو مره وخت لګېدلی. نو که دی دواړه په یو وخت باندې دغه یو ځای ته ورسېدله، نو د دې نه موږ سره دا معلومیږي چې د دواړو اکسلریشن یو مره و. نو دا خو موږ ته دغسې زموږ د انټیوشن نه هم پته لګي. خو راځئ چې هسې د پریکټس دپاره تاسو ته چلو ښیو چې د ایکویشن نه به موږ دغه ریزننګ څنګه کوو، دغه دلیلونه، دغه رښتینولي به څنګه کوو چې او د دې دواړو اکسلریشن یو مره وکړو، دی په یو وخت باندې یو ځای ته ورسېدله. نو شروع کې به موږ دا وګورو چې د دې اکسلریشن جدا جدا دی. نو خو بیا به وروستو د ایکویشن په ذریعه په مټ باندې موږ دا سپینه کړو چې نه، که دا جدا جدا نو دی په یو وخت باندې یو ځای ته نشي رسېدی. نو موږ ته پته ده چې د دې دواړو ځایګې د وخت په هره لحظه باندې د دې ړومبی ځایګې، د دې ړومبنۍ ویلاسټي ځله ټایم، د دې اکسلریشن په 2 ټایم طاقت 2. دا خبره موږ زده کړې ده، د دې ځایګې ښیي موږ ته د وخت په هره لحظه. نو راځئ چې د سیکل دپاره یې ولیکو. د سیکل ځایګې د وخت په هره لحظه ړومبی ځایګې 0 دی، ړومبی ویلاسټي 0 ده، او اکسلریشن ته ما a s ویلی دی. نو a s په 2 او t طاقت 2. د موټر ځایګې د وخت په هره لحظه باندې د موټر اکسلریشن په 2 t طاقت 2. اوس که موږ وایو چې دې دواړه په یو وخت باندې، دلته اصل کې موږ دې ته د سیکل او د موټر ټایم ویلی شو. که موږ وایو چې دې دواړه په یو وخت باندې یو ځای ته ورسېدله، مطلب دا شو چې د موټر ځایګې XM د سیکل د ځایګي برابر دی په یو وخت باندې، یعنی د سیکل چې په کوم وخت رسېدلی دی په هغه وخت موټر هم رسېدلی دی. سمه شوه؟ نو موږ به دا ووایو چې د دې دواړه په یو ټایم باندې یو ځای ته رسېدلي دي. نو د دې دپاره به مونږه دا راواخلو او خپلو کې به یې برابر کړو. دا یو ډېر اسان حساب کتاب دی، خو زه کې کوم که چاته نه پته چې د دې نه مونږ ریزننګ څنګه کوو. نو مونږ ویلو چې د دواړه یو ځای ته ورسېده، یعنی XM د XS برابر شو، نو راځئ چې یو بل سره په یو وخت ورسېده. نو مطلب دا شو چې د موټر ځایګې په دغه ټایم باندې او د سیکل ځایګې په دغه ټایم باندې یو دي. نو ټایم دواړو غاړو ته یو دی، نه د منځه لاړه، په 2 دواړو غاړو ته یو دی. نو د دې نه موږ وایو
دا دوه نښې چې مونږ راکاږو د هغه شی ورته وکړو نو د دې مطلب په انګریزي کې وي implies that د دې مطلب دا دی چې د موټر اکسلریشن د سیکل د اکسلریشن برابر دی هغه څنګه टी سکویر کینسل شو هاف کینسل شو او am د as برابر پاتې شو دا حساب کتاب مونږ ولې وکړو دا مو ځکه وکړو چې تاسو یو تجربه وکړئ یو ماڼه او یو باڼه دواړه ردم کې دي ماڼه او باڼه یو ماڼه او باڼه راواخلئ او د یو عمره لوړې نه یې وغورځوئ د یو عمره اوچتوالي نه نو دا په یوه نیغه لیکه باندې د دواړو خوځښت شو څنګه چې موټر او سیکل و ماڼه په دې لار لاړه باڼه په دې لار لاړه د یو عمره اوچتوالي نه د دې ځای نه مو وغورځوله دی به په یو وخت ځمکې ته رسي اوس به تاسو وایئ چې ګپ مه لګوه باڼه خو چې کوم دی نه هغه په هوا کې ډېر وخت تېروي کله کله پکې په بر هم لاړه شي نو که ته سوکتري نو کله کله پکې په بر هم لاړه شي نو دغه زموږ د خبرې جواب موږ له راکوي دې ځای کې فزیکس راشي بیا به ته دا سوچ کې چې څیزونه خو چې له لاسه وغورځېږي ځمکې له ځي دا باڼه پکې په بره ولې ځي نو موږ وایو چې فری فال مطلب دی هوا د منځه وباسه دا خو هوا یې وړي راوړي نو که هوا نه وي نو بیا به باڼه او ماڼه د تجربې نه موږ ثابتولی شو یعنی دواړه د یو عمره اوچتوالي نه وغورځو دواړه به په یو وخت ځمکې له یو ځای ته رسي نو د دې مطلب دا شو چې د دواړو ځایګې به یوي د وخت په یو عمره لمحه کې که د یو عمره اوچتوالي نه وغورځولی شي یعنی که د دواړو ویلاسټي په شروع کې 0 وي او د t is equal to 0 نه خوځښت شروع کی باڼه او ماڼه دا ماڼه شوه دا باڼه شوه او دواړه د یو عمره اوچتوالي نو دواړه په نیغه لیکه باندې ځمکې له ځي او دواړه به په یو وخت ځمکې له رسي نو مطلب څه شو که باڼه په یو اکسلریشن روانه وه ab د باڼې اکسلریشن او ماڼه په بل یو اکسلریشن روانه وه د ماڼې اکسلریشن او دغسې مونږه څنګه چې په تیر مثال کې مونږه ریزنینګ وکړو رښتینولي مو وکړه چې که دوه څیزونه یو ځای ته په یو وخت ورسي او د دواړو اکسلریشن جدا جدا خو ټاکلی شوی اکسلریشن یې نه بدلیږي نو په اخره کې دا خبره راوځي چې دغه د دواړو اکسلریشن یو دی نو باڼه او ماڼه په یو اکسلریشن ځمکې له ځي د دې مطلب دا شو د دې مطلب دا شو چې که مونږه یو اتی یو لوی اتی او یو وړوکی غونډار د یو عمره اوچتوالي نه وغورځو نو دواړه به په یو وخت باندې ځمکې له رسي ولې د دواړو اکسلریشن کو یو ته مونږ د اتی اکسلریشن ووایو او دغې ته د ماڼې اکسلریشن ووایو نو دا به خپلو کې یو عمره د رښتینولۍ نه به دا راوځي دا څه وجه ده دا یو وجه دا ده چې خوځښت په دغه اکویشن چې موږ کوم لیکلی دی نو په هغې کې د څیزونو د کچې ذکر خو نشته که نه که ستاسو په دغه تیر مثال کې خیال و نو سیکل خو ډېر وړوکی موټر خو ډېر غټ خو په دې اکویشن کې چې کوم موږ لیکلی وو چې x برابر دی د x0 پلس v0t پلس هاف at سکویر مونږ خو یو څه خوځښت کوي خو دا خو نه دی ویلی چې څه شی خوځښت کوي نو په دې اکویشن کې دغه خبرې ذکر هم نشته نو د څیزونو کچه تر هغې پورې نه میټر کوي منځته نه راځي تر څو پورې چې موږ د دغه اکسلریشن په وجه پسې نه ګرځو دغه بیا نیوټن لاز دي چې د دې خبرې نه بیا پرده اوچته کي چې دوه مختلف قسمه څیزونه په یو اکسلریشن سره ولې ځي ولې به ځي یو سایکل او یو موټر په یو عمر اکسلریشن سره د دغه جواب خو موږ نه دی ورکړی موږ خو هسې وګڼل چې دواړه په یو اکسلریشن سره روان نو څه به کېږي په یو ځای و یو وخت باندې به یو ځای ته رسي د دغې په شا چې کوم راز دی چې څیزونه په یو اکسلریشن سره ځمکې ته ولې راپرېوځي یو باڼه او یو ماڼه مثال په توګه دا یوه ډېره د راز خبره ده او دغه راز ته مونږ ورنږدې شوي یو
د صبر نه به کار واخلئ او دغه چې کله موږ د ګریویټیشن لا ووایو په خپله به دا خبره رڼه شي. نو دا اکسلریشن څومره دی؟ دا اکسلریشن دی په کوم اکسلریشن باندې چې څیزونه ځمکې ته راپریوځي، دا اکسلریشن ګیلیلیو معلوم کړی و، هغه څیزونه غورځول او ټایم به یې نوټ کو. هغه معلوم کړو چې هر یو شی په ځمکې باندې ځمکې ته غورځېدونکي څیزونه په 9.8 میټره یو سیکنډ سکویر کې ځمکې ته راغورځېږي. هر یو شی، باڼه، ماڼه، اتانیز، لوټه، ګاټه، اتي، ټول په یو اکسلریشن سره ځمکې ته راغورځېږي، د ځمکې مخ ته چې نږدې نږدې وغورځولی شي. نو اکسلریشن یې دغه دی، د تجربو نه معلوم شوی دی. چا معلوم کړی په لومبي ځل؟ ګالیلیو. د ګالیلیو نه مخکې به خلکو دا ویلي چې درانه څیزونه ځمکې ته زر غورځېږي او سپک څیزونه ډېر وخت اخلي، خو دا خبره غلطه وه. د هغې وجه دا وه چې خلکو ته د هوا د مزاحمت نه وه پته، فری فال نه نو خبر. مطلب دا دی چې د منځه به ټول خنډونه وباسي، نو فری فال به ترې جوړ شي. چې ټول خنډونه یې د منځه لر کړه، ونې، بوټي، هر یو شی، او هوا دې د منځه لرې کړه، ویکیوم دې جوړ کړو، خلا دې جوړه کړه، او بیا دې باڼه او ماړه د یو مرو اوچتوالي نه وغورځول، نو په یو وخت ځمکې ته رسي او په یو رفتار سره هم رسي. دا به موږ ته پته ولګي. نو رفتار په نیغه لیکه دی او په ټاکلي اکسلریشن سره دی. دې اکسلریشن کې اوس دې وخت کې خبره زموږ د ګوتو ووته، دا اکسلریشن اوس ټاکلی شوی دی، دې کې موږ بدلون نشو راوستی، هر یو شي دپاره یو دی. دا زموږ د وس خبره نه ده، بس هر یو شی چې راغورځېږي د هغې به دغه شمېرئ. په تېرو مثالونو کې که ستاسو خیال و، موږ به ویل اکسلریشن، موږ ویل موټر روان دی په 3 اکسلریشن یې 3 دی، کله به موږ ویل 4 دی. هلته زموږ په لاس کې وه خبره، دلته زموږ د لاسه خبره وتې ده، اکسلریشن به همدغه وي.